بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو فارمیاډې ته راغلی یو. لکه ننګرهار ولایت کې د فارمیاډې په ساحه کې د حاجي صاحب مصدق باغ لیدو ته راغلی یو. دا بوټي مو ولیدل. دلته تاسو د اوبو خور سیستم هم ګورئ چې دې ته موږ د ډریپ سیستم نصب کړی دی، او کومه مالټه کومه ورایټي چې پکې کرل شوې ده د بلډ ریډ مالټه ده. ځینې خلک ورته ریډ بلډ هم وایي. نو ډیره ښایسته مالټه ده. د مالټې ویډیو هم تاسو باندې ګورم. حاصلات هم بد نه وو، او خپله لکه ورایټي ښایسته ورایټي ده. د میوې کیفیت یې ښه برابر دی، جوس، خوند، رنګ هر څه جوړ دي. او دغه بوټي چې کله کېنول کېدل یو څه کمزوري وو، خو اوس الحمدلله باغ که چیرې داسې تاسو ورته وګورئ هیڅ مشکل نه لري. د بوټو رنګ ته که چیرې تاسې وګورئ، ودې ته یې وګورئ، نو بالکل بوټي ښه برابر دي، روغ دي. او یو څه کار چې د بوټو غوښتلو هغه سپارښتنې دلته د مسؤل کسانو سره خپل سپارښتنې ورسره شریکې کړې. انشاءالله چې دا مشکلات به هم حل شي. لکه د ډریپ سیستم کې که چیرې تاسو په دې قطارونو کې ورته متوجه شوي یو لاین پروت دی، خو کله چې بوټي دومره غټیږي نو په دې حالت کې بیا دوی دوه لاینه د ډریپ ته ضرورت لري. په هغې باندې ما یو بله ویډیو هم جوړه کړې ده چې ولې یو د ستروسو نیالګی یا د مالټې نیالګی دوه لاینه د ډریپ ته ضرورت لري. نو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو هم وګورئ. ښه، دلته یو بل بوټي ته راغلو چې دا میوه یې لا پاتې ده پکې. انجینر صاحب نثار به دا میوه ترېنه راوشکي، دا به غوڅه کړي، د دې منځ به مو ګورو. لکه مخکې موږ مالټه وڅکله، هغې مالټه ښه خوندوره ده او هم ښه جوس لري. که چېرې تاسو ورته وګورئ نو د دې هغه جوسینس دلته ښکاري. خیر که داسې نه معلومیږي یو دانه یې ته ویې شپېړه داسې په لاس باندې، هغه چاقو دغه دا ماته راکړه د لیدونکو ته یې دغه ښکاره شي د اوبو اندازه. نو دلته زموږ په اکثره لکه مالټو کې د هغه د مشکلاتو نه یو مشکل دا ده چې د جوس مسله یي. لکه ځینې ورایټۍ داسې دي چې هغه په جوس کې مشکل لري. نو دلته لکه باغدارانو ته سپارښتنه دا ده چې دوی باید هغه د ورایټي په انتخاب کې ډېر زیات دقت وکړي. لکه باغ کې چې کومه ورایټي یا کوم ډول د مالټې کرل کېږي نو هغې کې باید ډېر محتاط اوسي تر څو یوه ښه ورایټي خپلو باغونو لپاره انتخاب کړي. دلته که چېرې تاسو د دې حاصلات وګورئ، ماشاءالله ډېر ښایسته حاصل. او که د بوټي صحت ته مو ګورئ نو ښه برابر دی، ښه جوړ دی. دلته یې دغه میوه یې ده. که څه هم اوس خو داسې ورځې دي چې په دې باندې یو څه سیزن تېر شوی دی، نو اکثره مالټې د دې نه شکول شوي دي. دلته دې بل بوټي میوه هم تاسو باندې ګورو. انجینر صاحب نثار به د دې نه یو میوه راوشکوي. نه صحیح ده، دا بس ښکار یم هغې غوندې ده، بس خیر اوسي. نه ښه جوسي ده. ګورئ دلته یو بل دغه ته تاسې متوجه اوسئ. دې مالټې ته تاسو وګورئ، دا یعنې څه کم 3 کلن دی، خو 3 کلن حساب کوي چې د 3 کلو بوټی دی او حاصل یې نیولی دی. خو تاسو وګورئ چې حاصل یې په کومو څانګو نیولی دی. که پاس څانګې وګورئ په دې کې حاصلات نشته، ځکه هغه څانګې چې عمر زیات وي پخې د په هغې باندې حاصل نیسي. ډېرو باغونو کې ډېر باغداران داسې دي چې هغوی د دې بوټي دغه ټیټې څانګې ترېنه غوڅوي، لکه دوی دا بوټی جګوي، چې دا یو غلط پراکټس دی. کوشش وکړئ چې د بوټي دغه ټیټې څانګې کومې چې د میوې څانګې دي دا تاسو ترېنه غوڅې نه کوئ، او بوټی پرېږدئ چې تاسو ته په دې لکه کم از کم تر 3 کلنۍ پورې یو څه حاصل وکړي. که ډېر حاصل نه هم کوي نو دا همدغه څانګې به په راتلونکي کلونو کې ښایسته حاصل چې دی په همدې څانګو باندې. نو دغه شي ته ډېر متوجه اوسئ چې خپل بوټي د تنې نه ډېر پورته مه جګوئ. ښه، دلته یوه بله مسله چې هغه غواړو لږه یې تشریح کړو، هغه دا ده چې دغه ورایټي ته چې بلډ ریډ یا ریډ بلډ دا خلک وایي، دا شاید د پاکستان نه همداسې راغلی دی، او د زیړې مالټې ته هلته
بلډ ریډ یا ریډ بلډ مالټه وي. نو دا مطلب هغه لال مالټې نه دي، که څه هم ریډ بلډ چې دی لال مالټو ته وي، خو دلته دغه مالټه چې زیړه مالټه ده لکه مخکې ویډیوګانو کې هم تاسو ته موږ وښودله، همدې ته خلک بلډ ریډ یا ریډ بلډ مالټه وي. نو مالټه دې تاسو ته داسې کنفیوژن نه وي، ځکه که چېرې تاسو یو څوک دا مالټه سرچ کوي یا انټرنیټ کې ګوري یا دا ورایټي ګوري، نو بلډ ریډ مالټې که چېرې تاسو وګورئ نو هغه مکمل لال مالټې تکې سرې مالټې، خو دا ورایټي اوس همداسې مشهوره شوې ده چې پاکستان کې خلک ورته بلډ ریډ مالټه وایي یا ریډ بلډ. نو په همدې نوم اوس موږ هم مجبور یو دلته په همدې نوم باندې یاده کړو. ښه، د دې بوټي نه مې مالټه راوشکوله او اوس راغلي یو چې هغه بوټي چې په دې باغ کې ښه دي او ښه مالټه لري، نو د هغې دا بوټي په نښه کوو چې باید دې نه موږ پیوند وړو. که چېرې تاسو دا مالټه وګورئ د نږدې نه، یو بهترینه مالټه ده، ډېر ښایسته رنګ لري، د سیډلیس ده، لکه زړي نه لري او ښه ښایسته جوس لري. نو دا ونه زه اوس دلته په نښه کوم تر څو موږ ترېنه په راتلونکي کې پیوند واخلو. عمر راشه دا مالټه سره دغه بوټی زه اوس په نښه کوم تر څو بیا موږ د همدې بوټو نه پیوندونه واخلو. ښه، دغه بوټي کې تاسو ګورئ چې ډېره بهترینه مالټه ده او په دې ټیټو څانګو ښه ښایسته حاصل هم نیولی ده. نو دا موږ په نښه کړه، رنګ هم کړه چې بیا د پیوند په وخت کې کله دې ته راځو نو په دې بوټو کې میوه نه وي، نو بیا پته نه لګېږي چې کومې مالټې میوه ښه وه د کومې ونې. نو بیا هغې وخت کې موږ دغه رنګ کړي ځایونو ته ګورو، بس صرف د همدې بوټو نه پیوند وړو نو فکس همدغه جنس بیا بېرته موږ ته په نرسري کې په لاس راځي او باغدار ته چې ورکوو هغه ته بالکل همدغه رقم میوه نیسي. بیا ګورئ، بله مهمه خبره دا ده، دا قوریهداري چې ده، یو سړی که چېرې نرسري جوړوي، قوریه جوړوي، خلکو دپاره نیالګي تربیه کوي، نو دا یو غټ مسؤلیت دی. دې کې به لکه دومره غټ مسؤلیت دی چې هغه باغدار بیچاره ته که چېرې غلط بوټی ورځي نو هغه په یو بوټو کې په زرګونو روپۍ تاوان کوي. نو ځکه هغه ته چې کله معلومات کېږي چې زما دا بوټی ښه دی او که خراب دی، نو په هغې باندې کلونه تېر شوي، کم از کم په مالټو کې 4-5 کاله پې تېري، بیا سړي ته پته ولګېږي چې یاره زما د باغ دا د میوې کیفیت ښه دی که نه دی. نو یوازې دلته مالټو کې نه، تاسو خو دلته ولیدله دا پروسه چې موږ مالټو کې راځو، د باغونو کې دغه په نښه کوو، کومې چې ښه ورایټي ښه توافق لري. نو دا کار تاسو په نورو دغه کې هم کولی شئ، لکه په نورو نباتاتو کې هم کولی شئ، په انارو کې، په نورو، ځکه موږ اکثره میوه جاتو کې چې دی دغه ګډ وډ دغه زموږ زیات دي، خصوصا په انارو کې او په مالټو کې. نو د دې د اصلاح دپاره یوه لاره یې دا ده، او بله لاره چې دا خپله د تصدیقي سیستم ده، یعنې دغه جنسونه دغه ورایټیانې باید ملي کلکسیون ته داخلي شي، د هغې نه مورنۍ قوریو ته لاړې شي او بیا د مورنۍ قوریو نه قوریهداران پیوندونه واخلي او بوټي تربیه کړي یا تکثیر کړي، او تر څو باغدارانو ته د ښه کیفیت د مالټو نیالګي او یا نور نیالګي په لاس ورشي.